د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز شرنه کې د پاکستاني کلدارو له بندښت او د افغانیو له ترویج سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. په شرنه ښار کې یو تن هټیوال عنایت الرحمن وایي چې د کلدارو له بندښت سره یو ځای د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه چې مخکې به یې یو ټیم غوړي په شاوخوا 2000 پاکستاني کلدار واخیستل، خو اوس په څه د پاسه 1400 افغانۍ دي چې معادل یې نږدې 3000 پاکستاني کلدارې کیږي. اوس نرخونه هم له کنټروله وتلي دي، هغه کمیسیون هم نشته، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. مخکې به چې مثلا موږ د مثال په ډول باندې خوراکي شیان به راواخلو چې موږ غوړي اخیستل په 150 کلدارې باندې مو اخیستل، ما پرون واخیستل په 1400 کم 1400 افغانۍ باندې. د دغه ښار یو بل هټیوال عبدالخالق وایي د شرنې اوسیدونکي هټیوال او تجاران خوښ دي چې پاکستاني کلداره بنده شي او افغانۍ ترویج شي، خو په بازارونو کې د نامناسبو نرخ پاڼو او د دکاندارانو خپلسري خلک په تنګ کړي دي. هغه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټاکلی کمیسیون خپلو کارونو ته کلکه پاملرنه وکړي او چاته دې د دې اجازه ورنه کړي چې د توکو بیې په خپل سر وټاکي او خلک له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې ولایتي اداره او په ځانګړي ډول دغه کمیسیون باید هغه خلک نغدي جریمه او قانوني چلند ورسره وکړي چې سرغړونه کوي او توکي له اندازې په زیاته بیه پلوري. خو د دې د کنټرول لپاره د ښاروالي کسان او خصوصا ډېر رول پکې ښاروالي کسان لوبولی سي او کمیسیون باید دغه د نرخ د کنټرول په موخه باندې کلک تدابیر ونیسي، ځکه چې دغه د نرخو یا د اجناسو بیې لوړېدل دا په ولس باندې بد اثر کوي. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني په دې اړه له میلمه راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ولایت اوسیدونکو په پوره میړان او کلک ملاتړ ورسره د افغانیو په ترویج کې مرسته کړې او په ټول توان سره به د کلدارو مخه نیسي. هغه وویل چې د نرخونو د کنټرول لپاره به له اړوندې کمیټې سره بېلابېلې ناستې وکړي تر څو د سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. همدا اوس هم یو څه جزوي ستونزه شاید واوسي، خو دا دومره ستونزه نه ده چې رسنیزه یې کو یا موږ هغې دپاره د حل یوه لاره پیدا نه شو کړلی، ځکه ولس په ټوله معنا سره همکار ده او دا د موږ مسؤلیت ده چې نرخونه کنټرول کړو. نن ماسپښین هم موږ د همدې په ارتباط یوه مشخصه ناسته لرو او هغه 2-3 مشخص ځایونه چې موږ ته د هغو په ارتباط داسې اطلاع راغلې ده چې دوی کله کله په جګ نرخو شیونه خرڅوي، نو د هغوی په ارتباط موږ تصمیم نیسو. د یادونې وړ دی چې نږدې 100 ورځې وړاندې له خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو راوروسته په پکتیکا کې هم پاکستاني کلداره بنده او پر ځای د خپل هیواد پر افغاني کرنسۍ راکړه ورکړه شروع شوه.